یو پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې تاسې به تیرې برنامې تعقیب کړې وي او زده کړې به مو وي. په نننۍ برنامه کې به موږ او تاسې له قاسم سره اشنا شو. دقت وکړئ، قاسم د ټوټه په معنا ده. قاسم د ټوټې په معنا ده. تعریف په دې ډول ده، دقت کوئ. د عادت برخه ده چې همه عادت پرې تقسیم شي. د عادت برخه ده چې همه عادت پرې تقسیم شي. دا په دې معنا که چیرې یو عادت پر بل عادت باندې ویشل شي، یعنی لومړنی عادت په دویمي عادت باندې پوره وویشل شي، نو لومړنی عادت د دویمي عادت د لومړنی عادت قاسم بلل کیږي. که چیرې لومړنی عادت په دویمي عادت باندې ویشل شي، یعنی په مکمل ډول دویمي عادت د لومړنی عادت قاسم بلل کیږي. که دقت وکړئ، که چیرې وغواړو د لسو عاداتو قاسم وپېژندو یا یې پیدا کړو، په دې ډول دقت وکړئ، لس پر یو د ویش وړ دي. ولې یو د لسو قاسم بلل کیږي؟ ځکه موږ وویل چې قاسم د ټوټه په معنا ده. آیا یو د لسو یو ټوټه نه ده؟ دویم، په تعریف کې مو زده کړل چې د یو عادت برخه ده چې په همه عادت پوره پرې وویشل شي. لس پر یو باندې پوره د ویش وړ دي، نو وایو چې یو د لسو قاسم بلل کیږي. لس په دوه باندې ویشل کیږي، دوه هم د لسو قاسم بلل کیږي. لس پر پنځو باندې د ویش وړ دي، نو پنځه هم د لسو قاسم بلل کیږي. او لس په لسو باندې ویشل کیږي، نو لس هم د لسو قاسم بلل کیږي. دقت وکړئ، که وغواړو د 15 قاسم وپېژندو په دې ډول، 15 پر یو د ویش وړ دي، 15 پر درو د ویش وړ دي، 15 پر پنځو د ویش وړ دي، 15 پر خپله پر 15 د ویش وړ دي. نو دا هر یو عادت د 15 قاسم بلل کیږي، ځکه 15 پر د هر یو عادت باندې پوره د ویش وړ دي. دقت وکړئ، که وغواړو د 100 قاسم پیدا کړو یا یې وپېژندو، په دې ډول یې لیکلی شو. 100 پر یو د ویش وړ دي، پر دوو د ویش وړ دي، پر څلورو د ویش وړ دي، پر پنځو د ویش وړ دي، پر لسو د ویش وړ دي او پر 100 د ویش وړ دي. نو موږ وایو چې دا هر یو عادت د 100 قاسم بلل کیږي. په دې کې تر ټولو لوی عادت چې د 100 قاسم بلل کیږي هغه 100 عادت ده، او په دې کې لس، په دې کې 15، لس، 100 او 15 د دې اعدادو تر ټولو لوی قاسم بلل کیږي. او تر ټولو کوچنی یو عادت ده، تر ټولو کوچنی یو عادت ده. که په خلاص ډول زده کړو، د هر یو عادت تر ټولو کوچنی عادت قاسم چې ده یو ده، او تر ټولو لوی قاسم چې ده همه عادت ده، یعنی د لسو لس، د 100 د 15 عادت ده. دویم باید موږ او تاسې په دې باندې ځانونه پوه کړو چې لوی ګډ قاسم یا مشترک قاسم څه معنا. دویم باید په دې باندې ځانونه پوه کړو چې لوی مشترک
قاسم. یا په خلاص ډول که ووایو GCD. GCD څه ډول پیدا کولی شو؟ دقت وکړئ، د پیدا کولو طریقې به هم زده کړو انشاءالله. لومړی تعریف کوو. د دوو یا څو عددونو تر ټولو لوی مشترک قسم هغه عدد بلل کیږي چې راکړل شوی عدد پوره پرې وویشل شي. دقت وکړئ، که چیرې د شلو او څلوېښتو عدد موږ ته راکړل شوي، ووایو چې د دې دوو اعدادو تر ټولو لوی مشترک قسم یا GCD پیدا کړئ. په دې ډول پیدا کولی شو. دقت وکړئ، شل په دې باندې پوهېږو چې یو پر یو دېرش وړ دی، نو یو د شلو قسم ده، پر دوو دېرش وړ دی، پر څلورو دېرش وړ دی، پر پنځو دېرش وړ دی، پر لسو او پر شلو دېرش وړ دی. دویم څلوېښتو ته دقت وکړئ، پر یو دېرش وړ دی، پر دوو دېرش وړ دی، پر څلورو دېرش وړ دی، پر لسو دېرش وړ دی، پر شلو او څلوېښتو دېرش وړ دی. تر ټولو لوی عدد موږ په دې کې څه ډول پیدا کولی شو؟ لومړی باید مشترک عدد واړه پیدا کړو، لکه یو دلته هم مشترک ده، دلته هم مشترک ده، دوه دلته هم مشترک دي، دلته هم مشترک دي. په ترتیب سره څلور، پنځه، لس، دا په دې ډول څلور، پنځه، څلوېښت پر پنځو هم دېرش وړ دي، پنځه، لس او داسې په ترتیب سره پر شلو دېرش وړ دي. دقت وکړئ، خو اما تر ټولو لوی عدد په دې کې چې هم شل پر ویشل کېږي پوره او هم څلوېښت پرې ویشل کېږي، هغه شل عدد ده. نو موږ وایو د شلو او څلوېښتو تر ټولو لوی عدد چې په عین وخت کې دواړه پرې ویشل کېږي د شلو اعدادو څخه عبارت ده. که چیرې وغواړو د تجزیه په طریقه یې پیدا کړو، په دې ډول پیدا کېږي. دقت وکړئ، شل هم لیکو او څلوېښت هم لیکو، جلا جلا یې تقسیمو په دې ډول. شل پر دوو دېرش وړ دی، لس کېږي. بیا هم پر دوو دېرش وړ دی، له پنځو سره مساوي کېږي، او پر پنځو دېرش وړ دی، له یو سره مساوي کېږي. څلوېښتو ته دقت وکړئ، پر دوو دېرش وړ دی، له لسو سره مساوي کېږي، پر دوو دېرش وړ دی، له پنځو سره مساوي کېږي، او پر پنځو دېرش وړ دی، له یو سره مساوي کېږي. کله مو چې عدد تقسیم کو، دقت وکړئ، دا شل کېږي، دلته لس، که بیا یې پر دوو ویشو پنځه، که پر پنځو ویشو یو کېږي. کله مو چې عدد تقسیم کو، باید موږ او تاسې همدا عدد د طاقت شکل ته بدل کو. په دې ډول دقت وکړئ، دوه ضرب دوه ضرب پنځه. همدې عدد ته دقت وکړئ، دوه ضرب دوه ضرب دوه ضرب پنځه. که چیرې د طاقت شکل ترې جوړ کړو، په دې ډول لیکه شو. قاعدې مساوي د لیکیدو څخه یوه قاعده او توانونه یې جمع کولې دوه سره مساوي کېږي. پنځه په خپله لیکو، قاعدې مساوي د لیکیدو څخه یوه قاعده، توانونه یې جمع کوو، یو جمع یو دوه، دوه جمع یو درې، ضرب پنځه خپل. موږ او تاسې د GCD د پیدا کولو دپاره په مشترک په نظر کې نیسو او هر عدد
چې توان یې کوچنی وي. لکه هم دلته 2 په توان دی 2 دی او دلته 2 په توان دی 3 دی. موږ تاسې عادت په نظر کې نیسو چې توان یې کوچنی وي. لکه په دې ډول 2 په توان دی 2 ضرب له 5 مشترکو څخه یوازې 1. 2 په توان دی 2 مساوي کیږي له 4 سره ضرب 5 حاصل کیږي 0. دا یوه د تجزیه طریقه. لومړی عدد تجزیه کوو، د طاقت شکل ته یې اړوو. کله مو چې د طاقت شکل ته واړول نو مشترک عدد په نظر کې نیولی کیږي چې توان یې کوچنی وي او حاصل له ضرب له GCD څخه عبارت ده. که چیرې وغواړو همدغه سوال په یو قوس کې ونیسو په دې ډول دقت وکړئ. 40 په دې ډول هم ساده کولی شو. دقت وکړئ تر کومه پورې چې عدد پوره ویشل کیږي همه حاصل ضرب له GCD څخه عبارت ده. لکه په دې ډول پر 2 د ویشوړ د 10 40 که پر 2 ویشو له 100 سره مساوي کیږي. پر 2 د ویشوړ د 15 100 چې پر 2 ویشو له 10 سره مساوي کیږي. پر 5 د ویشوړ د 1 او 10 پر 5 که ویشو له 2 سره مساوي کیږي. او نور که پر 2 ویشو 1 نه ویشل کیږي 2 ویشل کیږي نو نورې نه ویشو. همدې حاصل ضربو مساوي ده له GCD سره په دې ډول. GCD د 2 ضرب 2 ضرب 15 چې مساوي کیږي له 100 سره. انشاءالله چې تاسې به د GCD له پیدا کولو سره یو څه اشنا شوي وای او GCD به مو یو څه زده کړي وي. یو بل مثال ته یې دقت وکړئ. همدغه طریقه اسانه ده، همدغه په یاد در سره ولرئ. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې موږ ته راکړل شوي وي د 10 او 40 GCD پیدا کړئ. په دې ډول پیدا کوو. دقت وکړئ لومړی که چیرې په دې طریقه باندې پیدا کړو یا یې وپېژندو 10 پر 1 د ویشوړ دی پر 2 پر 3 پر 5 شپږو 10 او 15 10 باندې د ویشوړ دی. نو دا هر یو عدد د 10 GCD بلل کیږي. 40 ته دقت وکړئ. 40 پر 1 2 درو باندې نه ویشل کیږي پر 4 5 8 10 شلو 40 باندې د ویشوړ دی. دقت وکړئ که چیرې موږ او تاسې وګورو یو دلته هم مشترک ده او دلته هم په همدې ډول 2 مشترک دي 15 مشترک دي 10 مشترک دي او 15 10 شل 40. دقت وکړئ موږ لیکلی شو چې یو مشترک ده 2 15 او 10 مشترک دي. تر ټولو لوی عدد په دې کې چې هم عین وخت کې 10 پر 10 پر د ویشوړ دي او هم 40 د 10 څخه عبارت ده. نو د دې دواړو عددو GCD ده 10 عدده. دقت وکړئ که چیرې د تجزیه په طریقه باندې پیدا کو په دې ډول پیدا کیږي. 40 که پر 2 باندې ویشو له 100 سره مساوي کیږي. که چیرې پر 2 باندې ویشو له 10 سره، که پر 2 ویشو 15، که پر 15 ویشو 1 سره مساوي کیږي. 10 ته دقت وکړئ. 10 که پر 2 باندې وویشو
له 15 سره مساوي کېږي. که پر 3 باندې وشو له 5 سره او که پر 5 باندې وشو له 1 سره مساوي کېږي. دقت شکل ته یې څه ډول اړوو؟ دقت وکړئ. 2 ضرب 3 ضرب 5 کوم عدد تکراري نه ده همدغه یې ساده شکل ده. دې ته دقت وکړئ. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 5 د دې ساده یعنی د طاقت شکل همدا ده. که چیرې دا تبدیل کو 2 په توان د 3 ضرب 15 کېږي او دغه 2 ضرب 3 ضرب 15. موږ ویل چې مشترک په نظر کې نیول کېږي هغه چې توان یې کوچنی وي. د دې توان یو ده نو همدا عدد په نظر کې نیول کېږي او 15 په نظر کې نیول کېږي. نو 2 ضرب 15 مساوي کېږي له 10 سره. همدا 10 عدد د 10 او 40 GCD بلل کېږي. که چیرې وغواړو په دې طریقه باندې پیدا کو دقت وکړئ. 10 40 تقسیمیږي په 2 باندې 15 او شل تقسیمیږي په 5 باندې 3 4 نور نه تقسیمیږي. په 3 تقسیمیږي اما 4 نه تقسیمیږي. که په 4 تقسیم شي اما 3 نه تقسیمیږي. نو همدغه 2 ضرب 15 حاصل له GCD سره مساوي ده. 2 ضرب 15 مساوي کېږي له 10 سره. نو د 10 او 40 GCD له 10 اعدادو څخه عبارت ده. دا وه د نننۍ ورځې برنامه. انشاءالله چې تاسو بولې قاسم او د لوی مشترک قاسم سره آشنا شوي وئ. په راتلونکي برنامه کې به موږ او تاسې له مضرب سره آشنا کیږو. تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.